نثار او زرینې د مینې کیسه. مینه او درنښت ټولو اوریدونکو ته. امید لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. د دې کانال څخه ریښتینې کیسې په پښتو ژبه او هم په دري ژبه داستانهای واقعي خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یوه خورکۍ د مینې کیسه ده چې داسې پیل کیږي. زما مستعاره نوم زرینه ده. زما ژوند د کړاوونو څخه ډکه ده. زه 4 خویندې لرمه او ورور نه لرمه. کله چې ماشومه ومه ژوند مې د خوشحالیو څخه ډکه وه. خپل خویندې او ملګرو سره به مې لوبې کولې. خو پلار مې غریب کار و. کله به یې کار پیدا کول او کله به یې کار نه پیدا کول. زما مور ولیدله چې زما د پلار روزګار ښه نه ده. کار نشته. پلار مې هم له دې حال څخه رنځ وړل. مور مې خیاطي شروع کړه. بیا مو ژوند لږ ښه شوه. مونږ به ښوونځي ته تلو او راتلو. کله چې مشره خور مې 11 ټولګي ته ورسېده، خور مې یوه ملګرې یا خور لڼه درلوده چې د هغه پلار په یو بهرنۍ مؤسسه کې کار کول. د هغې پلار زما خور ته ویلی و چې تا ته مې کار پیدا کړی. کار په یو بهرنۍ مؤسسه کې وه. زما خور هم قبوله کړه ځکه زموږ اقتصاد ښه نه و. خور مې شامله شوه. ډالري معاش یې اخیسته. وروسته له هغې څخه زموږ ژوند لږ ښه شو. نور مې پلار کار نه کول. مور مې خیاطي هم نه کوله. ښه جامې مې اچولې. د خپلوانو سره مو سیالي برابره شوه. ښه خوراکونه به مو کول. خو دغه خوشحالي ورځې زر تیر شو. زموږ خوشحالیان یې څوک نظر کړل. مور مې مریضه شوه. کابل کې ډېر ډاکټرانو ته مو بوتله. ډاکټران وروسته له معایناتو څخه وویل چې سرطان سینه لري. کله چې خبر سو چې زما مور سرطان سینه لري پاکستان ته مو بوتله. مشره خور مې رسمي وظیفه درلودله. زه ورسره لاړمه. زما مور په پاکستان کې په شفاخانه کې بستره شوه. عملیات مو وکړه. سینه یې ترې لرې کړه. مور مې لږ په ښه کېدو شو. د شفاخانې څخه رخصت شو. مونږه په پاکستان کې خپلوان نه درلوده. هوټل کې مو یو اتاق ونیو. په دې هوټل کې زموږ څنګ اتاق کې یو افغان هلک خپل خور یې راوستې وه. د هغه خور مریضه وه او دغه هلک نثار نومېده. تل چې اشپزي یې کول مونږ ته هم به ډوډۍ راوړل. یو ورځ زموږ مخې ته راغی. زما مور سره ډېرې قصې وکړل. مور مې هغه نثار ته ویل چې زویه مونږ سبا کابل ته ځو. زموږ کار خلاص شوی. نثار خپل شماره زما مور ته راکړه او ویل کله چې کابل ته لاړئ بیا ما ته زنګ شئ. مونږ لاړو کابل ته. کله چې کابل ته لاړو مور به مې هره ورځ ویل زرینې یو ځل نثار ته زنګ ووهه. ما به ورته زنګ نه وهل. په دې کې 1 میاشت تیر سو. وروسته له 1 میاشت ما ورته زنګ ووهه. کله مې چې زنګ ووهه ګوشي مې ورکړه خپله مور ته. مور مې نثار سره سلام علیک وکړه او د خور پوښتنه یې ترېنه وکړه. نثار ویل خور مې مړه شوه. زما مور د نثار څخه د کور ادرس وغوښته او زما مور لاړ د هغوی کره دعا ته. کله چې مور مې بیرته راغله
په موبایل کې یو مسج راغی چې څنګه یې زرینو. ما هغه مسج ته جواب ورنکړ. بل مسج یې وکړ، هغه ته مې هم جواب ورنکړ. بل مسج یې وکړ او هغه مسج کې لیکلی و زه تا سره مینه لرم. ما ورته په ټوکه ولیکه چې څه خدمت وکړمه. هغه هلک نثار و. نثار ډیر ضدي هلک و. ما پاکستان کې لیدلی و. نثار ډیر جذاب او مردانه څیره لري او دوبۍ کې مغازه درلود د قالینو. زما او نثار د یاري خبرې شروع سو. زما نثار سره د یاري رشته سو. نثار لاړ دوبۍ ته او یو کال دوبۍ کې پاتې شو. ما به تل ورسره خبرې کوو او له دوبۍ څخه ما ته به پیسې لیږه. کله چې ما به ورته ویل زه نه غواړم پیسې، نثار به ډیر غوسه کېده. نثار یو عادت لري چې ډیر زر غوسه شي په وړه خبره. نثار غوښته کابل ته راشي. کله چې کابل ته راغی ما ته یو دانه د الماس ګوته راوړه. کله چې کابل ته راغی خپل مور و پلار ته ویل چې زه داسې جنۍ سره مینه لرم، تاسې یې ورته جرګه لاړه شئ. مور و پلار یې پوښتنه ترې کړې وه چې جنۍ د کوم ځای ده. زه د جنوبي یم او نثار د مشرقي و. مور و پلار یې ورته ویلی و چې تا ته یوه پښتنه جنۍ کوو، د جنوبي جنۍ نه کومه درته. او د نثار ضد مور و پلار ته یې معلوم و. مور یې په پټه کې د خاله لوري ورته وکړ او دسمال یې راوړ. نثار له دې خبرو څخه خبر نه و. کله چې دسمال یې کور ته راوړ نثار جنګونه یې شروع کړه. مور و پلار سره دعوې وهه خو هیڅ کار یې نشو کولی ځکه د غیرت خبره وه. ټول قومي خبر و. مور و پلار یې د نثار د واده بندوبست یې وکړ. نثار زما مور ته راغی او زما مور ته یې ویل خاله جانې زما د زرینې سره مینه ده. زرینه ما ته راکوي او ټولې کیسې زما مور ته وکړ. زما مور نثار ته ویل تا ته واده کوي، ته ولې دویمه ښځه کوې. زما هم نثار سره مینه وه. ما خپل مور ته ویل زما قبول ده، زه غواړم نثار سره واده وکړم. خو زما مور هم نثار ته زه یې ورکړمه. نثار ما ته پیسې راکړه جامې لپاره او د سرو زرو لپاره. کله چې د خپل خاله لور سره واده وکړ په درېیمه ورځ ما سره نکاح او واده وکړه. نثار په یو هفته کې 2 وادونه یې وکړه. زما واده وشو خو د نثار د کورنۍ څخه پټ. ما ته یو بیل اپارتمان یې ونیو او ما به ورته تل ویل چې خپل کورنۍ ته ووایه. نثار به راته ویل ته صبر شه، کله چې زما ماشوم پیدا شو بیا ټولو ته وایم چې ما دویم واده کړی. زه امیدواره شومه. په امیدواري کې زه وغورځېدلم او زما ماشوم زیان شو. وروسته له هغې زه نور امیدواره نه شومه. کله چې 2 کاله امیدواره نه شومه ډاکټرانو ته لاړم. دوا هیڅ ګټه نه کوو. پاکستان ته لاړم، هلته هم ونه شو. انډیا ته لاړم، هلته هم ما ته ویل چې ته د رحم تبرکلوس لري. هلته مې هم عملیات وکړ او دوا مې واخیسته اما ګټه یې ونه کړه. امیدواره نه شومه او اوس دوبۍ کې نثار سره اوسېږم. هر کله زه نثار ته وایم چې
چې ما خپل کورنۍ ته ښکاره که. اما نثار سل بهانې کوي. کله کله زه خپله زړه کې وایم چې راځه خپل د واده عکسونه بنې ته مې ولېږمه، او بیا د نثار څخه ډارېږم. که نثار له دې کار نه مې خبر شي ما مړه کوي. اوس کله کله ځان سره سوچ کومه چې شاید نثار د دې لپاره نه غواړي ما خپل کورنۍ ته معرفي کړي چې ما ته په آینده کې طلاق رانه کړي. حیران پاتې یم. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسو په پاک او مهربان رب سپارم.